السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری آصف خان یم. تاسو ګورئ پښتونیار یوټیوب چینل. هیله کوم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. زما قدرمنو کتونکو، نن ما تاسو له یو ډېره زبردسته ویډیو راوړې. که تاسو خپل پرسنل تصویران یا ویډیوګانې ایډن کول غواړئ او تاسو غواړئ چې زموږ ملګري یا بل څوک زموږ دغه ویډیوګانې او تصویران ونه ګوري، نو په نوې ویډیو کې به راته داسې سیمپل اسانه طریقه ښیم چې په خپله ګیلرۍ کې به تاسو کوم پرسنل تصویرانې ستاسو یا ویډیوګانې نو هغه به تاسو ایډیټ ته څنګه اړوئ په خپله ګیلرۍ کې. دا راته هم نه وایم چې دا پلانکې اپس را ډاونلوډ کړئ، دغه اپس را ډاونلوډ کړه. تاسو به ډېرې ویډیوګانې دي لري، خو تاسو ته به وایي چې دغه اپس را ډاونلوډ کړه، په دغه اپس کې خپلې ویډیوګانې پلټ کړئ. خو نه، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ستاسو په موبایل کې دننه په ګیلرۍ کې یو داسې سیټینګ ښیم چې هغه سیټینګ تاسو وکړئ، تاسو خپلې ویډیوګانې په هغه ګیلرۍ کې محفوظ کولی شئ. چې کله هم تاسو په هغه ګیلرۍ کې خپلې ویډیوګانې ایډن کړئ، نو یو کس هم بیا ستاسو ویډیوګانې نشي کتلی چې تاسو نه غواړئ. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، زه هم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. تاسو داسې کار وکړئ چې خپل ګیلرۍ ته به راشئ. کله چې تاسو خپلې ګیلرۍ ته راغلئ، نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې بره په ریسرچ کې را کوم 3 ډاټ چې دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. ما چې ورته را ایرو نشان وکړو، تاسو په دې باندې کلیک واخیستو، نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې لاندې پرې هیډن اخري کوم آپشن چې دی، په دې باندې به کلیک واخلئ. دا ما چې ورته ایرو نشان وکړو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخیست، نو تاسو به داسې کار وکړئ، تاسو به ستاسو البم ون خلاص شي. نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې کومې ویډیوګانې تاسو ایډ کول غواړئ، نو هغه کوم دا ما چې ورته ایرو نشان وکړو، نو دا تاسو به داسې کار وکړئ، دا آپشن به تاسو د دې ځای نه آن کړئ. دا چې تاسو آن کړو، نو هغه ځای نه به ستاسو د هر ځای نه چې کوم د ویډیو وي، که تصویر وي، که څه شی، کوم ون فایل هغه به تاسو سره دلته ایډن شي. نه بیا تاسو په فایل منیجر کې دغه ویډیوګانې تاسو ته راتلی شي، نه په دغه ګیلرۍ کې راتلی شي. بیا داسې کار وکړئ چې تاسو غواړئ دا واپس کړئ، نو تاسو به داسې کار وکړئ چې بیا په دې باندې کلیک واخلئ. په دې باندې تاسو بیا کلیک واخیست، نو ستاسو کوم تصویران یا ویډیوګانې ایډن کړي، هغه به ستاسو واپس ګیلرۍ ته واپس راشي. نننۍ ویډیو زموږ د دې سیټینګ په باره کې وه. که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوې، نو زموږ ویډیو لایک کړئ، زموږ ملګرو سره شیر کړئ او زموږ پښتونیار یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خواته ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، په هر کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسي. د بلې ویډیو پورې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.